دوستانو یو بل ستر انسټیټیوټ تاسو ته ښیم. تاسو به د مسلم نوم اورېدلی وي. مسلم په افغانستان کې 14 کاله کېږي چې فعالیت کوي او 14 کاله کېږي چې مسلم په لومړی مقام روان دی. ډېر زیات انسټیټیوټونه راغلي پیدا شول ولې مسلم سره رقابت ونه شي کړی. مسلم پخوا هم په ټاپ کې و اوس هم په ټاپ کې دی او خو په ټاپ کې روان دی. چېرته که تاسو د انګلیسي ژبې د زده کړې نوم یادوئ چې زه انګلیسي یادوم خلک درته وایي چې تاسو مسلم کې درس وایي. هر چېرته چې تاسو وایي په کابل، ننګرهار، مزار شریف، قندهار په دغو سیمو کې که چېرې تاسو غواړئ چې انګلیسي زده کړئ نو تاسو ته به والدین، استادان، کورنۍ، ملګري به وایي چې تاسو په مسلم کې زده کړه وکړئ. ولې؟ مسلم کې هم ځینې خصوصیتونه وو. مسلم هم ځان پروفایل کړه. د مسلم 15 خصوصیتونه تاسو ته ښایم. دا خصوصیتونه تاسو لپاره ډېره مهمه ده. مشخصا هغه کسان چې کورس لري، انسټیټیوټ لري او غواړي چې پر مخ لاړ شي. مسلم چې کله مارکیټ ته راغی نو په خپل سیستم باندې کار وکړه. لومړی کار یې دا وکړه چې یو پاورفول سیستم یې جوړ کړه. داسې سیستم یې جوړ کړ چې په افغانستان کې ساری نه درلود او دغه سیستم د داخلي او بهرني متخصصینو په واسطه جوړ شو. ګورئ مسلم همدا اوس هم هر کال په لکونه افغانۍ په خپل سیستم باندې لګوي. خپل سیستم داسې اپډیټ ساتي چې تر څو نور خلک دې نه کاپي کوي دوی یو څو قدمه پر مخ لاړ شي. مسلم چې نن ټاپ دی یو دلیل دا دی چې دوی یو پاورفول او اپډیټ سیستم لري. داسې د انګلیسي ژبې سیستم لري چې د خلکو د ضرورت پر اساس وي، د زده کوونکو د ضرورت پر اساس دی. دغه سیستم د دې سبب شوی چې نن مسلم سسټینبل پر مخ لاړ شي. دومره برخه کې دا ده چې مسلم په خپل لیکچررانو کې ډېر فوکس وکړه. داسې کسان یې مقرر کړي چې واقعا هم شایستګي لري، واقعا هم استعداد لري. په خپل لیکچررانو باندې په خپل سټاف باندې انویسټمنټ وکړه. ښه ټیچر چې پیدا کېده دوی به ځان سره مقرر وو. ښه مدیر چې پیدا کېده دوی به ځان سره مقرر وو. په دې باندې به انویسټمنټ کوو، دوی دپاره ټریننګونه ورکوو، خپلو استادانو دپاره د ټي ټریننګونه برابر کړه تر څو مسلم په مارکیټ کې ټاپ پاتې سي او بهترین استاد د مسلم سره کار وکړي. ګورئ دا ډیره مهمه ده. که چیرې تاسو غواړئ په مارکیټ کې پاتې شئ درسته ده ستاسو سیستم ډیره مهمه ده چې ښه سیستم ولرئ. ولې د ښه سیستم د چلولو دپاره هم باید تاسو امپراتور ولرئ. د ښه سیستم د پرمخ وړلو دپاره ستاسو لیکچرر ډېر مهم دی چې تاسو څه رقم استادان مقرروئ، څه رقم انسټرکټران مقرروئ. دا انسټرکټرز چې دي ډیره مهمه ده. مسلم دا کمال درلود چې د ټولو پیاوړي استادان ځان سره وساتي او د هغوی د پرمختګ لپاره لا نور مهم برنامې پروګرامونه پلان کړي. دریمه برخه کې مسلم یو بله هڅه وکړه چې خپل انوایرمنټ ډېر منظم وساته. خپل انوایرمنټ، خپل چاپېریال یې داسې وساته چې هر څوک مسلم ته داخلېږي دوی وایي چې انګلیش انوایرمنټ، انګلیش از فرست، وی آر ټاکینګ ان انګلیش. موږ انګلیسي زده کوو، موږ انګلیسي تدریسوو. تاسو چې دلته راځئ باید په انګلیسي ژبه خبرې وکړئ. دغه انوایرمنټ یې چې انګلیش انوایرمنټ کړه دا نور هم په خلکو باندې تاثیر وکړه. ځوانان چې کله مسلم ته ننوځي ګورئ چې ایوری ویر هر چیرته انګلیسي خبرې کېږي، انګلیسي محاوره دی، پاک اینډ ټاک دی، همدغسې نورې برنامې دي. نو دغه انوایرمنټ د محصلینو په ذهن باندې ډېر مثبت تاثیر کوي. دوی مستقیما ځي ادمیشن اخلي او داخله کوي. څلورم فاکټور چې مسلم په دغه برخه کې کمال وکړه هغه دا دی چې مسلم یو برانډ جوړ کړه، خپل مارکیټینګ دپاره کار وکړه، ځان یې ډېر ښه پروفایل کړه. تاسو وګورئ مسلم همدا اوس هم سره ده چې ډېر ټاپ دی. هر یو د مسلم نوم اخلي ولې بیا هم مارکیټینګ کوي، بیا هم په بیلبورډونه باندې کار کوي، بیلبورډ لګوي، بیا هم په سوشل میډیا کې دوی ویډیوز ډیولپ کوي، کلیپونه جوړوي، تصاویر جوړوي، په سوشل میډیا کې فعال دي. همدارنګه د سکسس سټوریان د خپل سټوډنټس او د خپل ټیچرز په فیسبوک او په نور سوشل میډیا پاڼو کې اچوي. سټل دے آر ورکینګ آن دیئر مارکیټینګ. که تاسو غواړئ چې په مارکیټ کې کینګ واوسئ نو تاسو په خپل برانډینګ باندې کار وکړئ، په خپل مارکیټینګ باندې کار وکړئ، خپل ظرفیتونه د خلکو سره شریک کړئ، خپل لاسته راوړنې د خلکو سره شریک کړئ. دا د دې سبب کېږي چې تاسو ډېر فاسټ ګروت ولرئ. همدغه ده چې وایي learn from the best to be the best. تاسو که غواړئ چې په مارکیټ کې کینګ پاتې شئ نو اول په ځان باندې کار وکړئ، په خپل ځان باندې انویسټمنټ وکړئ. چې کله انویسټمنټ کوئ نو باید په هغه ځای کې په ځان باندې انویسټمنټ وکړئ چې هلته بیسټ خلک دي، هغسې خلک دي چې تاسو د هغوی نه ښه شکل په ښه شکل زده کړه کوی شئ. یعنې دا ده ګوره یو مې د کاردان مثال تاسو ته ورکړه، بل مې د مسلم مثال تاسو ته ورکړه. کاردان په لوړه کچه د پوهنتون په کچه ته تدریس کوي او مسلم په وړوکې کچه د انسټیټیوټ او د کورسدارۍ په سطحه تدریس کوي. ولې کاردان په پوهنتونونو کې ټاپ دی او مسلم په کورسونو کې ټاپ دی. دا چې دا دواړه څه خصوصیتونه درلود ما تاسو ته تشریح کړل. بیا هم دا ویډیو بار بار وګورئ، دقت وکړئ، ګورئ چې مهم موضوعات ما تاسو سره شریک کړئ. که چیرې تاسو په کورسدارۍ کې غواړئ پر مخ لاړ شئ دغه 15 موضوعات چې مې
تاسو ته یاد کړه په دې باندې فکر وکړئ. لومړی ګوره پاورفل سیستم جوړ کړئ، خلک چرران مقرر کړئ، مارکیټینګ او برانډینګ ورته وکړئ، انوایرمنټ باندې کار وکړئ او همیشه په آخر کې تاسو همیشه انوویټیو اوسئ، تخلیق وکړئ، نوآوري وکړئ. تاسو هغه وخت په مارکیټ کې پاتې کېدای شئ چې نوآوري وکړئ، کریټیویټي ولرئ ځان له. که چیرې تاسو د نور نه کاپي کوئ تاسو سروایو کوئ نه شئ، تاسو پر مخ نشئ تللی. د خپل نظام د پرمختګ لپاره تاسو باید تخلیق وکړئ، نوآوري وکړئ، پر مخ لاړ شئ. مسلم هم دا کمال لري. مسلم تر څو چې دا نور ځان خوځوي ټاپ ته رسېدلی وي، تر څو چې دا نور واړه واړه انسټیټونه د مسلم نه کاپي کوي، د مسلم نه زده کړه کوي، مسلم یو بل سټپ ته ننوتی وي، یو بل سټپ ته داخلېږي، هلته بل نوآوري کوي، هلته داسې بل تخلیق کوي چې بیا مارکیټ ته خلک راځي او بیا مسلم پسې وي چې مسلم کوم کار وکړه زه هغه تعقیب کوم، هغه ځای ونیسي. په داسې حال کې چې مسلم خدا عملي کړه، مسلم بیا په دې فکر کې دی چې یو بل لوی کار وکړي، یو بل لوی ګام اوچت کړي تر څو د خلکو توجه ځان ته واړوي. ګورئ دوستانو دا ډیره مهمه ده. انوویشن کریټیویټي تاسو لپاره دومره مهمه ده چې تاسو نو د مارکیټ کینګ جوړوي، تاسو نو د مارکیټ بادشاه جوړوي، تاسو نو د مارکیټ لیډر جوړوي. نو تاسو په خپل کاروبار کې تل د انوویشن او کریټیویټي لپاره فکر وکړئ. نړۍ په ډېر تیزۍ سره پر مخ روانه ده او په دغه سرعت کې ډېر تغیرات راځي، ډېر انوویشن راځي، خلک مصروف دي، تخلیق کوي. که چیرې تاسو انوویشن او تخلیق کوئ نو تاسو به همیشه کینګ یئ. که چیرې کاپي کوئ نو تاسو به فالوور شئ. یعنی تاسو باید همیشه کینګ واوسئ، نور خلک باید فالوورس واوسئ. که چیرې تاسو غواړئ چې دې ته ورته نور مهم ویډیوګانې وګورئ تاسو حتما زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، زموږ فیسبوک پاڼه لایک کړئ او دغه ویډیوګانې د نور هیوادوالو سره شریک کړئ. تر بیا تاسو پوره او بخښونکي سخت تعالی سپارم.